بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مو شوم. ملګرو، په نننی کلاس کې مې ستاسو دپاره هغه لغتونه راوړي دي، یعنی هغه سامانونو نومونه دي چې هغه تاسو په خپل کور کې استعمالوئ. یعنی ستاسو په کور کې چې څومره سامانونه دي د هغې ټولو نومونه به زه تاسو ته په انګلیسۍ کې زده کوم. ما په دې باندې نور کلاسونه هم تاسو ته جوړ کړي دي، د هغې لینکونه به زه په ډسکرپشن کې ورکړم، نو تاسو هغه کلاسونه هم کتلی شئ. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پهلنی ټکی موږ سره سره بیسن. بیسن موږ څه ته وایي؟ دا موږ د لاسونو وینځلو ځای ته، یعنی په کوم ځای کې چې موږ لاسونه وینځو. بولسټر، تکیه. بولسټر چې کومه دی دا موږ سره هغه څیز دی چې دې ته موږ ډډه وخو، یعنی د بالغ په رنګ ای هغه ګړدې. بکټ، بکټ څه ته وایي؟ بالټۍ ته، یعنی هغه بالټۍ چې یعنی کومه موږ په هغې کې اوبه اچو او بیا پرې موږ لامبو. ایور، ایور څه ته وایي؟ ایور لوټې ته وایي، یعنی په کومه لوټه باندې چې موږ اودس کوو، نو دې ته په انګلیسۍ کې سمپل څه ویلی شي؟ ایور، یعنی ایور لوټه. بول، ډونګه. بول چې کومه دی دې ته څه ویلی شي؟ دې ته موږ کاسه هم ورته ویلی شو، دې ته موږ ډونګه هم ویلی شو. یعنی که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې بول څه ته وایي، نو تاسو به ورته وایي ډونګه یا کاسه. او دې ته ځینې ملګري وایي باول، خو باول نه دی، دا بول دی. پیلو، پیلو څه ته وایي؟ دا هم وایي تکیه ته، یعنی بالغ یا تکیه. یعنی دا پیلو چې کومه دی دا تاسو تکیه ته هم ویلی شئ او دا بالغ ته هم ویلی شئ، خو بولسټر چې کوم تاسو ته ما مخکې زده کړو هغه صرف تکیه ته ویلی شي. پلیټ، تالی، پلیټ، تالی. بیلنس، تله، یعنی په کوم باندې چې موږ د یو څیز وزن تلو هغې ته وایي بیلنس. چانډلیر، چانډلیر څه ته وایي؟ دا موږ پانوس ته وایي، یعنی پانوس چې تاسو چې په خپل کور کې لګولی رڼا چې کوي، نو دې ته وایي چانډلیر. سوپ کیس، صابوندانی، یعنی سوپ کیس چې کومه دی دا موږ څه ته ویلی شو؟ دا موږ صابوندانی ته، یعنی په کم څیز کې چې تاسو صابون ږدئ. میټ، دسترخوان. میټ څه ته ویلی شي؟ دسترخوان ته، یعنی کله چې تاسو چیس کوئ، کله روټۍ خورئ او تاسو د پوړ د پاسه چې کوم هغه دسترخوان واچوئ، دې ته موږ ویلی شو میټ. باسکټ، باسکټ څه ته وایي؟ دا وایي ټوکرۍ ته، یعنی که تاسو نه څوک تپوس وکړي یعنی چې باسکټ څه ته وایي، تاسو ورته وایي ټوکرۍ ته. یعنی په دې کې موږ څه کوو؟ په دې کې چې موږ د خپل کور کومه صفایي ده هغه پرې موږ کوو، یعنی موږ چې په خپل کور کې څومره هر څه هغه موږ راغونډ کړو، دغه ټوکرۍ ته ورولو، نو دې ته موږ په انګلیسۍ کې سمپل څه ویلی شو؟ دې ته موږ ویلی شو باسکټ. ملګرو، تاسو ته به زه نور هم ډېر مهم ټکي زده کړم، خو تاسو صرف کلاس تر پایه پورې خامخا وګورئ. میچ باکس، د تیلو دبلی، یعنی ستاسو په کور کې چې کوم د تیلو دبلی په کوم کې چې تاسو تیلي ایښي، نو هغې ته ویلی شي میچ باکس، یعنی د تیلو دبلی نه هغې ته موږ میچ باکس ویلی شو. لیمپ، بلب، یعنی بلب سي تاسو چې کوم بلب په خپل کور کې په کمره کې کوم ایښی په ټیبل باندې، دې ته موږ لیمپ ویلی شو. او عام دې ته هم تاسو لایټ هم ویلی شي، دا کوم چې تاسو په خپل کمرو کې لګولي، برانډه کې هم لګولي، دې ته ویلی شي لایټ. کپبورډ، کپبورډ څه ته وایي؟ دا موږ المارۍ ته وایي، یعنی هغه المارۍ چې په دې کې تاسو مطلب جامې هم کېښودلی شئ او دې کې تاسو کتابونه هم کېښودلی شئ. بل موږ څه دی؟ واډروب. واډروب چې کومه دی دا موږ د جامو المارۍ ته، یعنی په دې کې به صرف تاسو جامې وغیره ږدئ. بلینکټ، کمبل. کمبل ته په انګلیسۍ کې ویلی شي بلینکټ، یعنی هغه کمبل چې تاسو کله په یخنۍ کې ویده کېږئ په ځان باندې راچوئ، دې ته ویلی شي بلینکټ. سلک، ریخم. سلک څه ته وایي؟ دا وایي ریخمو ته، یعنی هغه تاسو کپړه لیدلي که نه وي لکه دا ریخمو کپړه ده، نو دې ته ویلی شي سلک. سکاپ، لوپټه. سکاپ چې کومه دی دا موږ څه ته ویلی شو؟ لوپټه، یعنی دا ښځې چې کومه لوپټه چې دې ته تاسو په انګلیسۍ کې ویلی شي سکاپ. او بل چې کومه دی یو څادر هغې ته شال ویلی شي. ټیپ، نلکه. نلکه تاسو خو پیژنئ په خپل کور کې چې د اوبو لپاره تاسو کومه نلکه یا بمبه لګولي، دې ته موږ په انګلیسۍ کې ټیپ ویلی شو. کارپټ، قالین. کارپټ څه ته وایي؟ دا قالین ته، یعنی تاسو چې په خپله کمره کې کومه کارپټ قالین اچولی، دې ته تاسو ویلی شئ کارپټ په انګلیش کې. موپلر، ګلوربند، یعنی تاسو چې کله په یخنۍ کې د غوږونو نه ګلوربند تاوښئ که نه، نو دې ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ موپلر، یعنی دا هغه نری شانته غټې خو بار خال دا موږ د خپلو غوږونو نه تاوښو، نن سبا خو خل سټایل له اچوي. ویلویټ، ویلویټ څه ته وایي؟ دا وایي مخمل. هلکه موږ وایي دا مخمل دی، یعنی تاسو کپړه خو به د مخملو کپړه خو به هم تاسو لیدلی که نه، نو دې ته څه ویلی شي؟ اکثرو ته
بهرحال موږ ورته په انګلیش کې صرف ویلویټ ویلی شو. تاسو صرف دومره زده کوئ. کویلټ څه ته وي؟ دا وي بړستن ته. یعنې تاسو چې کله په یخنۍ کې ویده کېږئ او تاسو کوم هغه بړستن اچوئ نو دې ته موږ په انګلیسۍ کې څه ویلی شو؟ کویلټ. په کویلټ او یو تاسو ته ما بلانکټ زده کړو، خو بلانکټ چې کومه دی هغه بړستن ته نه وي، هغه موږ څه ته وي؟ کمبل ته ویلی شو. کلوز څه ته وي؟ دا وي لونګ ته. یعنې لونګ چې کومه دی دا خو په پاکستان کې به ډېر کم وي، افغانستان کې دا ډېر زیات دي. نو تاسو په پښتو کې هم دې ته موږ لون ووایي او دې ته موږ په انګلیسۍ کې صرف څه ویلی شو؟ کلوز. کرټنز څه ته وي؟ دا وي پردې ته. یعنې تاسو چې په خپل کور کې په کمره کې کمې پردې لګولي اکړکوسه او ورته نو دې ته تاسو څه ویلی شئ؟ کرټنز. مګ څه ته وي؟ دا وي پیالۍ ته. یعنې مګ چې کومه دی دا موږ کمې پیالۍ ته وي؟ دا چې کومه د کونډې پیالۍ او غټه پیالۍ، دا د عامو پیالو نه لږه غټه نو دې ته تاسو ویلی شئ مګ. او کپ چې کومه دی دا موږ عامې پیالۍ ته وایي CUP کپ. فلاور ویز څه ته وي؟ دا موږ ګلدستې ته وایي. یعنې ستاسو په کور کې چې کوم د ګلونو یو دسته څه ته وي؟ کله چې موږ ډېر ګلونه را یوځای کړو دې ته موږ دسته وایي. نو ګل دسته یعنې د ګلونو ډېر ګلونه چې را جمع شي او دا تاسو په خپل کور کې د المارۍ د پاسې یا په ټیبل باندې میخي نو دې ته تاسو په انګلیش کې سمپل څه ویلی شئ؟ فلاور ویز. یعنې ګلدسته، یعنې د ګلونو یو جمګټه یا یو جومات، یعنې دا ورته ویلی شئ. ملګرو په دې کلاس کې ما ستاسو دپاره هغه ټکي راوړو چې یعنې ستاسو کم په کور کې دا ځکه زه ستاسو دپاره راوړم چې تاسو ته په نظر باندې کم څیز هم راځي زه کوشش کوم چې هغه تاسو له په انګلیسۍ کې هم درځي، ځکه چې دا زموږ په روزانه ژوند کې استعمالیږي. نو زما کوشش هم دا دی چې زه تاسو ته هغه څیزونه زده کړم چې کوم ستاسو په کار هم راځي او کوم تاسو ته ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. انشاءالله تاسو سره به پر راروان کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې ما له اجازت راکئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر یاد ساتئ. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله، آباد، بریالي، ژوندي او ګړندي اوسئ. د الله په امان.